د هیبت الله اخندزاده د مړینې په اړه تازه اوازې. آیا دا به دروغ وي که رښتیا؟ معلومات په سولا ټي وي چینل کې راسره وګورئ. کله چې طالبان کابل ونیو د هغه د اصلي مشر هیبت الله اخندزاده د درک په اړه ګنګوسې لا پسې زیاتې شوې. افغانان تر اوسه لا نه پوهیږي چې آیا دغه زوړ روحاني مشر مړ که ژوندی دی. تر ټولو ښه شنونکي هم شکمن دي چې څوک اصلا د طالبانو مشري کوي. د فرانسې خبري اژانس ته د دغه نادرکه شوي مشر په هکله پلټنې کړي چې موندنې بیا هم متضادې دي. د اکتوبر په 13 یعنې 2 میاشتې وروسته له هغه چې د طالبان یو ویان ټینګار وکړ چې اخندزاده ژوندی او په کندهار کې دی، په دغه ښار کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګویا د طالبانو د غورځنګ امیر په یوه مدرسه کې وینا کړې ده. د طالبانو چارواکو هم په حکیمیه مدرسه کې دغه راڅرګندېدنه تایید کړه او داسې 11 دقیقې ثبت شوی غږ یې خپور کړ چې کیفیت یې هم ښه نه و. په دغه پیغام کې ویل کېږي چې خدای دې د افغانستان مظلوم ولس ته اجر ورکړي چې د کفارو او ظالمانو پر ضد یې 20 کاله جنګ وکړ. د طالبانو د مشر وجود تر دې مخکې هم یوازې په کلنیو پیغامونو پورې محدود و چې د اسلامي رخصتیو په ورځو به خپرېده. د کندهار په یوه تر ټولو غریبانه څنډه کې چې ویالۍ په کثافاتو ډکه ده او هرې خواته یې هم خځلې پرتې دي، د طالبانو 2 جنګیالي د حکیمیه مدرسې د شنې او سپینې دروازې مخې ته ولاړ دي. دغه ځای د اکتوبر د 13 راهیسې د خلکو او په تیره د طالبانو د ملاتړ کوونکو پاملرنه راجلبوي. د دغه مدرسې مشر معصوم ستانکزی د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې کله چې یې لوړ روحاني مشر راغی نو هغه مسله و او 3 امنیتي ساتونکي دې بدرګه کاوه. هغه زیاته کړه چې ګرځنده ټلیفون او نور غږ ثبتولو آلو ته په دغه غونډه کې اجازه نه وه ورکړل شوې. یو زده کوونکي 19 کلن محمد وویل چې موږ ټول ورته کتل او فقط ژړل مو. د دغې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه تاییدولی شي چې دا په رښتیا هم خپل اخندزاده و، محمد وویل چې دی او نور زده کوونکي داسې خوشحاله و چې د هغه مخ ته له کتلو څخه غافل و. د طالبانو مشران ډیر نه راڅرګندېږي ځکه چې د جګړې په تیرو لسیزو کې متحده ایالاتو لخوا د ډرون په واسطه بریدونه ډیر شوي دي. اخندزاده ته د طالبانو د غورځنګ مشري هم ورکول شوې ده ځکه چې پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور په 2014 کال کې د بي پیلوټي الوتکې په داسې یو برید کې وژل شوی و چې د طالبانو نوي مشر ډیر ژر القاعده د مشر ایمن الظهوري ملاتړ ترلاسه کړ چې دته د امیر المؤمنین خطاب کوي. د اسامه بن لادن د وارث لخوا دغه تایید د جهاد مقام نور هم ټینګ کړ او القاعده د ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو یو متحد پاتې شوی دی. د طالبانو د اخندزاده یوازې یو عکس خپور کړی دی، یعنې 15 کاله پخوا چې د دغې ډلې مشري شروع کړه. دغه عکس خپله هم د طالبانو په خبره 2 لسیزې پخوا اخیستل شوی و. مولوي سید احمد چې د هغې مدرسې مشري کوي چیرته چې اخندزاده د ریپورټونو له مخې راڅرګند شوی دی، وایي چې د هغه د مړینې په هکله اوازې او تبلیغات په دې راڅرګندېږي سره غلي شوي دي. 14 کلن محمد موسی چې دغه صحنه یې له لرې څخه ننداره کوله وایي چې هغه عیناً هماغسې ښکارېده چې لکه په عکس په هغه مشهور عکس کې چې معلومیږي. د افغانستان د پخواني پرځول شوي رژیم چارواکي او ډیر غربي شنونکي ډیر دې ته شکمن دي چې په سترګه ګوري او وایي چې اخندزاده یو څو کاله پخوا مړ شوی دی. د هغوی په اندازه له مدرسې څخه لیدنه په بشپړ ډول د تمثیل په څیر یوه درغلي وه. طالبانو داسې هم وویل چې د دغې غورځنګ بنسټ ایښودونکي ملا عمر ژوندی و او د هغه د مړینې خبره یې په 2014 کال کې د هغه تر مړینې وروسته 2 کاله پخوا وکړه. یو پخوانی افغان امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې اخندزاده خپله ډیر وخت راهیسې مړ دی او د کابل له نیولو څخه مخکې کوم نقش هم نه درلود. د هغه په خبره سرچینې په دې دلالت کوي چې اخندزاده د پاکستان په کویټه ښار کې د هغه له ورور سره یو ځای په یوه ځانمرګي برید کې تقریبا 3 کاله پخوا وژل شوی دی. دغه تیوري له ځینو وړو بدلونونو سره البته د ډیرو بهرنیو استخباراتي ادارو له خوا هم د اعتبار وړ بلل کیږي.
یوې بلې سیمه ییزې امنیتي سرچینې د فرانسې خبري آژانس ته وویلي دي چې د اخندزاده ممکن مړینه به هیڅوک تایید یا رد نه کړي. ملګرو که تاسو هم د دې په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سولا ټي وي چینل سره اوسئ.